سلامونه احترامات قدرمنو کتونکو نن د یو خصوصي پیغام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو مونږه د معیار نیوز فیسبوک کوم پیج چې د هغې لارې او د معیار نیوز یوټیوب د چینل نه مو د قرآن مجید لفظي ترجمه شروع کړې ده کوم چې به په پښتو کې وي مولانا دلاور صاحب را سره موجود دی هغه به دې حوالې سره ستاسو سره نورې خبرې شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د بود ورځ ده او د بود په ورځ باندې صاحب هدایه عالم چې څومره خپل کتابونه شروع کړي هغوی چې ما به د بود په ورځ شروع کول او حدیث کې هم د کوم کار چې د بود په ورځ شروع شي الله تعالی هغه پوره کوي او پای کې نقص نه پاتې کېږي او پای کې برکت وي. نو صاحب هدایه والا هدایه چې کله لیکله نو په 14 کاله کې لیکلې وه او 14 کاله یې ورسره وجه نیولې وه. نو د هغې په اصولو سره نبي علیه الصلاة والسلام په احادیث عمل کول. نو ما د بار موږ ته تاکید د وقار صاحب چونکې موږ دې نه مخکې ما یو احسن التفسیر لیکلی او 3 کاله کې ما ولیکو بیا د دې په محنت سره په یو کال کې هغه د هغې کمپوزینګ دی وکړو بیا مې سیرت ولیکو نو بیا د دې موږ ته دا افر د وقار صاحب د طرفه شي لفظي ترجمه شروع کړی شي نو خلکو ته به ډېره فایده ورکړي. نو ما نن د بود ورځ د انشاءالله نن به د هغې شروعات کوم اگر چې موږ په لار په یو سفر کې یو نو زه به انشاءالله سورة فاتحه هم نویم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بخونکی مهربان دی. الحمد لله رب العالمین. ټول تعریفونه خاص الله لدی رب العالمین چې فعلونکی د مخلوقات دی. الرحمن الرحیم بخونکی مهربان دی. مالک یوم الدین باچا د ورځې د جزا دی او باچا د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبد خاصتا عبادت کو و ایاک نستعین خاصتانه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم اوښیه موږ ته لاره برابره. صراط الذین لار د کسانو انعمت علیهم تا پرې انعام کړی غیر المغضوب نه هغه چې غضب کړی شوی علیهم په هغې باندې ولا الضالین نه لار د ګمراهانو آمین. جی قدرمنو اوریدونکو مونږه په معیار نیوز کوم فیسبوک پیج دی او معیار نیوز کوم یوټیوب پیج دی هغې کې به د دغه ترجمې دپاره کوم قرآن شریف ترجمه چې به مونږ کوو نو د هغې پلی لیست به مونږ جوړ کړی وي په هغې کې به د هر ویډیو په حساب سره که مولوي صاحب سپاره سبق وایو که نیمه سپاره سبق وایو په هره ویډیو کې به مونږ تاسو دپاره دغه د قرآن مجید د ترجمې څه حصه راوړو. جزاک الله.